په دې څو کلونو کې زموږ واتس اپ ته یو تر ټولو ډیر راغلی میسج به دا و په افغانستان کې چې زه غواړم 100 افغانۍ کومک وکړم 200 افغانۍ کومک وکړم 500 زر څنګه تاسو ته ولېږم. معمولا په افغانستان کې د دې لیږد پروسه لږ سخته وله. مثلا که ته چېرته صرافي ته ځې حواله کوې یا تر دفتر راځې په ولایتونو کې دوستانو، لیکن دا موضوع په مجموع کې سخته وله. د دې ترڅنګ په بهر کې به ځینو دوستانو هغوی به میسج کو چې زه غواړم $10 ولېږم 20 ولېږم څنګه تاسو ته ولېږم. نو دا دوه عمده ډیر میسجونه وو چې قمر بنسټ ته به په مختلفو پلیټفارمونو کې راتلل او خلکو به غوښتنه کوله. موږ هم دا هڅه وکړله تر څو دغه سهولت او دغه اسانتیا رامنځته کړو د خپلو دوستانو او زموږ ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث باندې. نو د افغانستان لپاره موږ د 650 شارټ کوډ تاسو لپاره جوړ کړ چې د افغانستان د مختلفو شبکو نه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل له لارې 650 ته زنګ ووهئ او یا هم 650 ته پیام ولېږئ. هغه ارقام چې تاسو کولی شئ چې ویلېږئ هغه به تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري، ترڅنګ له کومو شبکو چې اوس لپاره کولی شئ هغه به هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو دا یوه ډیره ښه اسانه لار ده چې هر څوک د خپل تلیفون نه د خپل کریډټ کارډ نه په ډیرې اسانۍ سره دغه مرسته ترسره کولی شي. او دې ترڅنګ د بهر کې چې کوم دوستانو دغه غوښتنه درلودله د هغو لپاره موږ د هیلپرز کلب لینک جوړ کړی دی. نو هیلپرز کلب لینک ته تاسو چې لاړ شئ، لینک به تاسو ته دوستان په سکرین او ډسکرپشن کې واچوي. هلته چې لاړ شئ کلیک ورباندې وکړئ، له $10 څخه نیولې انتم چې تاسو وس کېږي هغه لیږلی شئ. نو دا هغه دوه اسانه لارې وې چې زموږ د دوستانو لپاره جوړې کړې تر څو دغه ستونزه د دغو دوستانو حل شي او موږ وکولی سو په افغانستان کې د بنیادي کارونو لمن ونیسو. د یادونې وړ ده په دې دواړو پروسو کې چې کومې مرستې راټولیږي دا په مهمو او بنسټیزو کارونو کې د افغانستان لپاره استفاده کیږي. که هغه د کلینیکونو جوړول دي، که د مکتبونو جوړول دي، که د مساجدو جوړول دي، که د څاګانو جوړول دي، که د ایتامو سپورټ دی، که د ځوانانو ته تعلیمي او تحصیلي سکالرشپونه آماده کول دي. یعنې په ټوله کې په بنیادي کارونو کې به دغه مرستې د افغانستان لپاره مصرفیږي او د دې پروسې جریان به د څو دولتي ارګانونو سره په ګډه باندې او امانګۍ باندې ترسره کیږي. نو تاسو په افغانستان کې چې یاست 650 وازمایئ او د افغانستان نه که بهر یاستئ نو د هیلپرز کلب لینک څخه استفاده وکړئ او له قمر سره یوځای شئ. راځئ چې موږ او تاسو دغه دواړه لوري یوځای شو او د افغانستان د اړمنو هیوادوالو لپاره کار وکړو.